السلام علیکم ویورز، نن زما ویډیو د ماشومانو تربیت په باره کې دی چې زمونږ مشران او کتابونه د ماشومانو تربیت او نصیحت په باره کې څه وایي. راځئ چې ښایسته ښایسته خبرې په دې باندې ډسکس کړو. ځینو ماشومانو په باره کې ویلی شي چې هغه ډېر زیات مطلب تکلیف ورکوي معاشرې خلکو ته او خپل کور والا ته، او ځینې ماشومان داسې وي چې ډېر زیات ښه ماشومان وي، بلکې هغه پرشتې پټی ماشومان وي، ډېر زیات ښه عادتونه والا وي. اصل کې ویل شي چې ماحول څه کوم دی انسان باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي. ماحول انسان څه کوم دی د ماحول غلام دی. دا ماشوم چې کله راځي د پیدایشي بالکل ټول یو شانتي وي، خو دا زمونږ معاشرې والا خلک دي چې هغه که دنه ښه انسان جوړوي. دا زمونږ په معاشرې باندې ډیپینډ کوي، معاشرې خلکو باندې ډیپینډ کوي چې هغه ماشوم ته څنګه تربیت ورکوي. که چیرې مونږ آس پاس ریسرچ وکړو ځینې ماشومان به ډېر زیات مونږ ته په نظر راشي، ځکه د هغه کور والا څه کوم دی هغه عزتدار، ایماندار، علم حاصلول والا او ښو خبرو کول والا وي. او ځینې داسې خلک ماشومان وي چې هغه ډېر زیات تکلیف خلکو ته تکلیف ورکول والا وي، ځکه د هغو په کورونو کې زیات شور، یو بل خبره نه اورېدله او تعلیم ډېر زیات نه حاصلوله. دې نه علاوه یو بل خبره نه برداشت کول، په هرې خبرې باندې غوسه کول. په هر یو کور کې هر یو ماشوم ته زموږ معاشرې کې نصیحت او تربیت میلویږي، خو آیا د موږ سوچ کړی دی چې زمونږ ماشومانو ته ښه تربیت او د نصیحت ښې خبرې کوو مونږ په خپله څنګه یو؟ آیا مونږ ایماندار یو خپل ماشومانو سره؟ آیا مونږ د مینې کول والا یو، ښې خبرو کول والا یو ماشومانو سره؟ آیا مونږ په خپلو منځو کې د ښو خبرو کول والا یو، یو بل برداشت کولو والا یو؟ او که صرف مونږ نصیحت او تربیت او خبرې کوو ماشومانو لپاره، نو که چیرې مونږ خپل ماشومانو سره پریکټیکلی د نصیحت او تربیت والا شو، مطلب زمونږ بل سره د خبرې طریقه ښه شي، مونږ خپل منځ کې مینه پیدا وکړو، مونږ خپل منځ کې برداشت پیدا وکړو، نه بالکل زمونږ ماشومانو باندې به ضرور د دې ښو خبرو مونږ خپل منځ کې ریلیشنشپ ساتو خامخا به اثر پکېږي. او دویمه خبره، سکول ته راځو. سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه سکولونه شته دي، خو ځینې داسې سکولونه دي چې هغه صرف ماشومانو ته انفارمیشن ورکوي او هغه ماشومان انفارمیشن کاپي کړي او پیپرو کې پیسټ کړي، هغه د وجې د هغو ښه پوزیشن یې راشي، ځکه زموږ ماشومان الحمدلله پښتانه ورونه ډېر زیات تکړه دي. خو کاش که چیرې دې سره اخلاق او ذهن په باره کې پړاولی نو بیا به ډېر ښه چې اخلاق یو بل سره میل جوړ څنګه پکار دی، یو بل برداشت کول څنګه پکار دی، یو بل سره په مینې باندې خبرې کول څنګه پکار دی. دې نه علاوه ذهن کار څنګه کوي، ذهن کوم ټایم سټډي پکار دی، کوم ټایم سټډي نه دی پکار، کوم ټایم غوسه کېدل پکار دی، کوم ټایم غوسه کېدل نه دی پکار. دې نه علاوه نن سبا هر یو انسان فزیکلی ځان ښه کولو کوشش کوي، ځکه سوشل میډیا دور دی. خو موږ ته پکار دی چې موږ خپل ذهن هم خیال وساتو، خپل اخلاقونه هم خیال وساتو، او زموږ ماشومانو ته به دا زموږ یو مثال جوړ شي. او دا یو مثال د ذهن د یو انجن دی چې هغه که چیرې کمزوری شي نو ستا ټوله باډي هغه به بالکل کمزوري وي. او که چیرې تا ذهن یعنې انجن یو ښه صحیح طاقتور شولو، یو د برداشت کولو والا شو، نو انشاءالله زموږ ماشومان زموږ معاشره به بالکل مضبوطوي. الله حافظ.